دام ضروره ده چې موږ پوسو چې په تیرو 18 کالو کې د جګړې قیمت څه ځکه له بد مرغې نه موږ تاریخ سره مخامخ نه یو. موږ هره ورځ د جګړې قیمت ورکوو. هر حمله په ماشومانو باندې حمله په انسانیت باندې ده. قصر دارالمان ببینید، قصر پغمان ببینید، ننگرهار ببینید، جبل سراج ببینید. فضل خداوند به افتخار 100مین سالگرد افغانستان ما کل از زیر احیا میکنیم. بر سالها اینا به خاک یکسان شده بود. یه اتفاقی نبود. یک قسمت مردم به این فکر بودن که هویت تاریخی ما را محو کرده میتونن. اونا نمیفهمن که قلبای ما به مراتب قوی تر از منزلای ماست. مرا حدیث ز ویرانی دل است، نگل چون آباد شود باز می شود آباد. موزیم ملی ما، بامیان، هده، تمام میراث تاریخی ما در یک مملکتی که 99.9% مسلمان است، ترس از مجسمه از کجاست؟ باید واضح باشه که تصامیم ما سر صلح انعکاس دهنده قیمت جنگ است. قیمت جنگ کی میده؟ مردم افغانستان. خلق پختنه که زوال پلچرخی تزم زکا پلار تونم نه کوټه کلفی که و 2 کال د پاره او تاثیر د دې وضعیت څه و؟ اما مور سره د پلار ملګرو مې وختي چې لیده یې لار به یې بدلول. مخې ګرځاوه چې دوی نه پېژنو ځکه ځان یې په خطر کې لید. یوه کورنۍ ته ما تلیفون وکړ چې اول واخلم چې ژوندي دي که نه دي، راته ویل پس له دې نه خدای دپاره موږ ته تلیفون مه کوه.